پیغمبر مبارک امر وکي چې ښځې مه وهئ. بله ورځ حضرت عمر فاروق راغلی رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله دغه بل ستا امر وکي تا حکم وکي تا فرمان صادره کوي چې دغه ښځې مه وهئ. دغه ښځې خو پر موږ باندې دلاوره سولې داسې مطلب غښتلې سولې چې ګز موږ په قول نه کوي. موږ څه ورته وایو بس موږ په قول هم نه وکړو نو دا اوس موږ څنګه وکړو نو اوس ډېر ستړي سولو. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایلې چې سیده تر یو حده پورې وهلی سئ، تر یو حده پورې وهلی سئ. بیا چې دوی وهل شروع کړو خاص کر حضرت عمر فاروق نو ډېر سخت ودلو، ډېر سخت مزاج هم ډېر سخت ولو. چې وهل یې شروع کړلو نو بیا بله ورځ ډېرې ښځې رالې پیغمبر علیه السلام مبارک علیه الصلاة والسلام پر کور نه وو. بیبیګانو ته یې ویلې چې دغه زموږ خاوندان موږ ویي موږ زیروي یا پلانی پلانی. پیغمبر مبارک چې کور ته رالی نو بیا بیبیګانو ورته ویل چې یا رسول الله د کلي ټولې ښځې راغلې وې د خپلو خاوندانو شکایت یې کوئ. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې هغه سړی بهترین نه دی چې کم سړی خپله کوروالا وهي، هغه سړی بهترین دی غوره دی ښه دی چې هغه د خپلې کوروالا سره ښه. یو واره پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې وهئ بیا نه. بیا حضرت عمر فاروق رالی ول یا رسول الله خو دلاوره شو موږ خبرې نه مني موږ څه ورته وایي دی پر کومه روایت دی ول وهئ استې. بیا ښځې رالی کور لره چې یا رسول الله دا زموږ خاوندان موږ وهي. نو پیغمبر علیه السلام امر وکړي چې وروره بیکاره سړی هغه دی چې ښځه وهي، هغه سړی ښه سړی نه دی چې خپله کوروالا وهي. اوس خبره دا ده عزیزانو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چا پوښتنه ځینې وکړه د ښځې څه حق دی پر خاوند. د الله رسول ورته وفرمیل چې څه ته خورې هغه به دا هم خوري، چې څه ته اغوندې هغه به دا هم اغوندي، او وهلی یې نسي کې ویې نو پر مخ به نه ویې هډ به نه ورماتوې. دومره قدر اجازه سته. اوس نو خبره دا ده چې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي یو خو دا دی چې ته بیخي بدکاري پکې ووینې، یوه خو دا خبره ده چې بیخي و بدکاري پکې ووینې بیا خو د وهلو بیخي اجازه سته، بیا خو هر چاته اجازه سته. اوس یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله کوروالا وهله. چې وهله بیا چا پوښتنه ځینې وکړه ولې ویې څنګه یې ویې؟ ده ورته ویلې چې دا زما او د کوروالا معامله ده، ما د الله د رسول سره اورېدلي که چا کوروالا وهله بل څوک پوښتنه نه کوي ولې ویې. زما او د کوروالا معامله ده، ستا او د کوروالا معامله ده. زه نه غواړم چې دا مجلس افشا شي دا ښکاره شي بیا به زما د کوروالا په عیب ته خبر شي، ستا د کوروالا په عیب به زه خبر سم. نو لحاظه دا پوښتنه به نه کوي. ها د خلاصون که د ترتیب جوړ که ورور دی که ورېنداره ده که خور دی که بابا دی که ادې ده اجازه سته چې ځینې خلاص یې که، لیکن دا پوښتنه مه ځینې کوه چې ولې دې وهله، دا قطعا مه کوه. او په دې کې ډېر حکمت دی، عجبه خبره ده یار، ډېره زوروره خوندوره خبره ده. او بیا بله خبره دا ده عزیزانو د ښځې سره چې انسان څومره نرمي کوي هغومره دا بیا بېباکي کوي. څه معنا دا ته نرمي کوي پروا نه لري د پلار کره ولاړې د ورور کره ولاړې صحیح ته پروا نه لري. بله ورځ به دا ستا د نرمۍ د وجې دا بې اجازې د پلار او د ورور د خور کره ولاړه سي صحیح شو، یا یې له تا اجازه واخیسته تا 3 ورځې اجازه ورکړه دې 5 ورځې تېرې کړې. ولې؟ هغه په خبره ده چې زما سړی نرم دی ما ته هېڅ ډول کوئ. صحیح شو. بله ورځ پېښور کې زموږ پروګرام هغه مولانا اکبر حقاني صاحب ښه مشهور عالم دی، خوندور عالم دی، د بونیر دی. نو دی ډېر نرم مزاجه معلومېږي، نرم ډېر خاندي، ډېر مطلب ډېره نرمي. ما ورته ویل ما یو ورځ یو جنګ منګ کړی دی که نه دی کړی هسې ژوند تېرېږي. کوروالا ته دې ورځ یو ښکنځا یو شی کړی دی ګرځه یو چا ته نو هغه دونه نرم سړی دی. نو او د ښځو دا رقم نرم سړی پکار چې زه څه ورته وایم دی دې هغه کوي، چې ما څه فرمایش ورته وکړي دی به هغه پوره کوي. دغه مطلب د رښتیا و چې کوم نر دی، نر دا معنا چې هغه سخت مزاجي، هغه مطلب پر هره خبرې نظر یې په هره خبره کې فکر یې دا نرمۍ ته دې ډېر ګوري هم نه هغه بیا د دې خوښ نه وي. صحیح سلو. نو حقاني صاحب ته ما وویل ملګر څه ورځې جنګ من کړی دی که هسې د هغې ژوند درباندې تېرېږي. نو دونه نرمي هم نه. بیا چې نرمي شروع سي بیا ښځه لوبې شروع کړي بیا ستا په قول نه کوي ګر سره ته ورته غږېږې دا یې څوم نه وایي. حالانکې ښځه خو داسې ده چې په اشاره به یې چې دا پوه سي ما تا ته ویل دا پلانی کار مه کوه
د الله رسول فرمایي د خاوند یو حق پر ښځه باندې دا دی چې د دې خاوند کم څوک نه دی خوښ هغه به دا دې کور ته نه راپرېږدي زما دا سړی نه دی خوښ دا به کور ته نه راولي اوس که د هغه باوجوده دا هغه سړی راغواړي یا قریب دی یا عزیز دی نو گویا د خاوند د حق نافرمانی چې د هغه یې وکړله او بیا بله خبره دا ده ما درته ویل باید چې ښځه په اشاره باندې ځان پوه کړي ته به ښه شمې مزاج به دې سخت وي در باندې ناوخته به یي تا به ډېر دماغ سره ایښېږي دا به ته امر ورته وکړه دا به هغه ستا خبره نه ومني بیا چې پوښتنه ځینې وکړې ولې یا یې ووهې یا یې وترټې یا څه ورته ووایې ولې وایي ما مسخرې در سره کولې ما دغسې ما دا مطلب نو خو زه دې په ښه شمم کمه ښکنځا ته دې مجبوره کړم ووهلو ته دې مجبوره کړم د هغه بعد ما مسخرې کولې دا زه د مسخرو چې تا وکړلې نو خبره داسې ده عزیزانو چې دغه ښځه وهل په اسلام کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې نه به وایي ګر سره به نه وهي بیا حضرت عمر فاروق راغلی چې یا رسول الله بیا سخت مزاج و ډېر سخت مزاج و دا سره کوم مسله ده دا که څه اوس پر موږ دلاوره شو موږ خبره ورته وکړو دا وایي هغه امر سوی د وهلو نه چې نه به وایي بیا پیغمبر علیه السلام مبارک له ښځې رالې پیغمبر صلی مبارک ډېر مهربانه دونه نرم چې د ټولې دنیا اوبه دا ولاړې اوبه روانې اوبه نه طوفاني اوبه نه دومره نرم نه دي لکه جناب نبی کریم مبارک صلی ولې پیغمبر علیه السلام مبارک یوازې د هغه چا بابا نه و چې د چا مطلب اولاد یې درلودي د ګرد کائنات حتی یو ورځ یو خر ولیدی هغه چا داغلی و ډېره خوایه بده کول ولې د خره سره ظلم کوي ولې ظلم کوي وښې ولیدي هغه ډېر وږی ولې ظلم ورسره کوي پوسواس د ټول مسلمانانو بابا او روحاني هغه ته د غمره حلم الله ورکړی و د غمره بردباري ورکړې وه د غمره نرمي ورکړې وله پیغمبر صلی مبارک ته فرق سختي نه وله الله ورته وفرمیل سختي به نه کوي که سختي کوې دا ستا سره ناست خلک به ګرد درسه ولاړ شي بیا نو حضرت عمر فاروق بیا سخت و ډېر هغه بیا شاوخوا کتل پیغمبر صلی مبارک ته ورځ ویلې ول دا کافران مشرکان منافقان دا به د کوره بندوو پیغمبر صلی الله علیه و فرمایلی چې دا الله امر نه دی استولی حکم نه دی کړی نو زه څنګه دا وکړم بل ورځ آیاتونه راغلو چې څوک به د چا کره بغیر اجازه نه ورځي حضرت عمر فاروق په پوه سو چې دا منافقان راځي په ظاهره د پښتنې په نامه لیکن اصل مقصد یې پښتنه نه ده بس دا خپل خباثت منافقت چې دلته راځي د کور د بیبیګانو څخه پښتنه مشتنه کوي باندې چې دا خلک دي باندې صحیح سلو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو سړی ولر رالی کور والا په قول نه کول کور والا مطلب جوابونه ورته ویل چې رالی حضرت عمر فاروق لره چې زه غالبا حضرت شاه ولی الله صاحب لیکلي په ازاله الخفا کې نو چې ولر رالی چې زه به درته ووایم چې دا ښځه داسې کوي یا داسې کوي یا داسې چې رالی حضرت عمر فاروق هم په دروازه کې هغه د کور والا سره پر خبره اخته دی کور والا ورته غږیږي دی دغه ولاړ دی هی سړی بیرته ولاړ چې ولاړې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی چې کله فارغ سو بیا حال پسې وکړي بیا راغوښتي یا پسې ورغلی چې خیر څنګه راغلی وې هغه ویل زه د کور والا سره ډېر زهیر وم ډېر تنګ ولم دلته اوس چې رالم در ما لا بدتر وي تا ته کور والا غږېدلی یا به خوشک یا به غصه و هر څه چې ولو حضرت عمر فاروق ورته ویلې ول وجه دا ده دا زما ښځه دا زما عزت دی دا زما ښځه زما دایي ده زما د بچانو دا زما ښځه زما د بچانو دوبي د کپړې ورپرینځي زما ټول کور نو بس ستا د دې هم پر موږ باندې څه حق ستا ول دا خې پر ما باندې هم سته نو ول به د هغه خبره ده نو کله کله بیا برداشته یې نو کله کله پیغمبر صلی مبارک ورځ عایشه صدیقې ته ویلې ول زه په تا پوهېږم چې په کومه ورځ ته زما څه خوابدې یا خوشحاله زه در پوهېږم هغې ورته ویل یا رسول الله ته په ما څه پوهېږې چې زه خوشحاله یم که زه خوابدې یم ول چې کله له ما خوشحاله یې بیا وایه چې زما دې د محمد علیه السلام یا د پیغمبر علیه السلام په رب قسم یې او چې کله خوابدې بیا راته وایه زما دې د ابراهیم علیه السلام په رب قسم وایي هی خبره ده و دا خبره ده نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ښځه به وهئ نه ها ښکاره بدکاري یې شروع کړله د چا سره میلاو ده صحیح سو د چا سره میلاو ده او خاوندم لري وادم لري د هغه بعد هم بیا نو چې 3 طلاق ورکوي تر 3 طلاقو خو نو وهل ښه دي تر 3 طلاقو خو دا ښه دی چې ته مطلب په کور کې بندي کې یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام مبارک ته ویل یا رسول الله زما کور والا داسې ښځه ده چې د چا په خبرو خوا نه بدوي یعنی که چا بده خبره ورته وکړله یا څنګه دا خوا نه بدوي پیغمبر اسلام مبارک ورته ویل طلاق یې کړه چې دا دونه بدذاته ښځه ده طلاق یې کړه ده ویل یا رسول الله کښلي بچان مې دي څنګه طلاق کړم
نو بیا علاج ور وښوي. علاج دا دی د کور د باندې مه پرېږده، تر کور د باندې قطعا مه پرېږده. د ښځې یو ډېر لوی اعتراض پر خاوند دا دی ته پر ما باندې بدګماني کوې، ته په ما باندې بدګماني کوې. یاره ته خو یې د بدګمانۍ شی. یو سړی خپل ښایسته ملغلره ده، ګوت کې ده، غمی دی، دا یې ولې پټ ساتلی دی؟ صحیح شو؟ نو ته در دې ملغلرې او غمې بیا کم حیثیت لري؟ ته خو یې دا غره کم چې په تا پس به موږ ګورو چې خو دا مه که و تا ته څوک په بد نظر ونه ګوري. دا ویا ته ما پر بازار علاقه زما زړه صفا دی، زما نیت صفا دی. مولانا بزدګر صاحب ویلې خو دا بل ظالم زړه نه دی صفا، ستا د خو صفا دی. نو د یک طرفه خبره نه ده، هغه ظالم دی سپی سړی پر تا پیښ شوی دی. نو دا چې دوی چا سره ملاوي بیا به څه چم کوي؟ طلاق. که طلاق نه و ته وایه یا پلانی مشکل دی، نو بیا در کور د باندې مه پرېږده، قطعا مه پرېږده. نو بس بیا به دا ستا کور والا و تا ته ښه سي. نو لهذا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل هغه سړی ښه سړی نه دی چې کور والا وهي. ها که یو داسې عمل وکړي د خاوند خبره نه منله، د باندې وتلې ده، پارک لره تللې ده، دی کور ته راغلی، دا نسته. او ډېر محترم سړی، ډېر محترم. ولمولي صاحب دا زما ښځه زما بې اجازې په بازار کې ګرځي، زه کور ته راسم دا لا نه راغلی. بیا پوښتنه وکم چې خیر دی؟ هغه وایي موږ هم نه پستنګې سو، نو څنګه وکړو؟ نو ته پر موږ باندې بدګماني کوې، ستا دا خیال یا داسې خبره نه ده. که ته د یو چا سره خالي خبره کوه، د یو چا سره ته خالي خبره کوې د یو زنانې سره، دا څه دې غوږ در په نیسي؟ دا څوک وه؟ څه دې ورته ویل؟ پر چیش دې ورته ویل؟ څه مې سره ویل؟ یعنې ته پر ما دومره بدګماني کوې چې دی بل واده ونه کړي. صحیح سلو چې جایز هم دی. او زه به پر تا باندې نه کوم. ته به په بازار کې دکاندارانو سره ناست دی، دکاندار ته وایي ته چای راله راوغواړه، بوتل راله راوغواړه، جوس راله راوغواړه، مسله راکړه، زه د لیل لمونځ کوم. دکاندار خپله دکانداري کوي، دال پر منځه ورته ولاړوي. دا نو سړی څه چمپه وکړي؟ تر دې نو سړی غني خان وایي ماله نه راځي خبرې، ماله نه راځي خبرې په چلول په اشارو کې، مالر نه راځي خبرې په چلول په اشارو کې. بس نور اشارې نو نسته چې زه به تا نورم پوه کومه، خبره دغه خبره ده. بس په دې به سر خلاصوې، په دې به ځان پوه کوې، که نه خپل ځان په خپله تباه کوې. یا به بله در باندې وکړي یا به دې له کوره پسې واخلي. زموږ ټول خلک دا د ښځو د وجې ډېر پریشانه دي، د لوڼو د وجې، د خوندو د وجې. داسې یو عمل به یې کړی چې د تباه به دې هم کې برباد به هم کې. ښکاره خبرې په موبایلانو کې ته یې وینئ څونه واده هم لري بیا د بل چا سره ملاوي، واده هم لري بیا د بل چا سره ټلفونان کوي. ابل یو ملګري راته ویل بده خبره ده، بیا د ما ول زه کور ته خپله کمره کې یم، نو هغه شپې راپور څوم، کور والا مې موبایل په لاس کې دی، نیمه شپه وګوره کور والا موبایل زما موبایل چې بس چې راوټه مې کوي، چې راوټه مې کوي چې ومې کتل په ایران کې یو ځوان دغه سره میسیجان کول. وای خدای ما لای زه دلته درته ناست یا دلته نږدې پروت او ته دغه کوې. صحیح سو؟ نو داسې به هم نه کوو چې بس دغه یې پرېږدو چې پروا نه لري چې دا زموږ مور ده، مور باندې سړی بدګماني نه کوي، پر انا یې نه کوي. صحیح سلو؟ نور دا نه چې خور وای ته پر ما بدګماني کوي پرېږدم دې نه، لور وای ته پر ما بدګماني کوي پرېږدم دې نه، ښځه وای پر ما بدګماني کوي ګرسه دې نه پرېږدم، چې پر قرآن لاس را سره کښېږدې هم دې نه پرېږدم. صحیح سو؟ نارینه توب وایي و دې ته. یو نارینه دی بل ښځه ده، نارینه به چې شي دا به قومندان د کور والا، او قومندان کوي خو بله خوا ته ګوري، نو ستا څه خیال دی بابا جهان نه سي چې نه ولاړ. صحیح شو؟